ما ته دا پته وه چې زما ملګری زما په ښځه باندې غلط نظر ساتي، خو زه ډېر زیات غریب ومه او ملګري به ماله پیسې راکولې. زما ښځه چې ډېره پاک دامنه وه، هغې به ماته روزانه ویل چې دغه ملګری دې کور ته مه راوله، خو ما به د خپلې ښځې خبره نه منله. نن چې زما د ښځې روژه وه او ما خپل ملګري ته وویل چې کور ته مه راځه او زه د خپلې مزدورۍ دپاره بازار ته لاړلمه. زه چې کله د مزدورۍ سټاپ ته ورسېدلمه، زما ګاونډي ما ته رنګ وکړو او راته یې وویل چې ستاسو په کور کې ډېر زیات شور دی. دغه خبره چې ما واورېدله، زه ډېر په تیزۍ سره د خپل کور په لورې رالمه. چې کله زه کور ته دننه شومه او ما خپل ملګری سیو کړو، ولاړو په لاسونو باندې اینه لګېدلې وه او په ځمکه باندې زما ښځه بېهوشه پرته وه. زما نه د لږ صحت دپاره یو کاڼی جوړ شو او ژبه مې ودرېدله. ما سره د ویلو الفاظ نه وو چې زه وویل. د زړه دړکنې مې په ودرېدلو شوې. ما خپله ښځه په غېږ کې راوچته کړله او شونډې یې وچې وې. مخ مې ورله پاک کړو، هوساګانې اخیستلې. ما ورته وویل دا څه چل شو؟ زما ملګری په خندا شو او یو داسې خندا یې وکړله چې هغه بالکل دغه کار باندې فخر کولو. ښځې راته وویل چې ته پیسو ړوند کړی وې، نن تا وکتل پیسو کم کار را سره وکړو. ما په هغه ټیم کې هغه ونیو او پولیس ته مې رنګ وکړو او خپله ښځه مې اسپتال ته ورسوله. ډاکټر راته وویل که په وخت یې دا نه وه را رسولې نو دا به مړه وه. زه ډېر خاموشه شوم او د سترګو نه مې اوښکې روانې وې. نن خو چې په شیشه کې ځان ته ګورم نو خپل غریبۍ باندې نه، په خپل غفلت باندې شرم راځي. زما ښځې خو ماته بار بار ویلي ول، خو ما د هغې خبره نه وه منلې او نن زه پوهه شوم کله خو هم د خپلې ښځې په عزت باندې یو دوست سره بروسه مه کوئ. ملګرو، دا یو عبرتناکه واقعه چې راسره مې شریکه کړله. نن سبا چې څومره ملګري دي همدغه کار کوي چې خپل ملګري کور ته راغواړي او خپلو ښځو سره یې کینوي او بروسه پرې کوي. نو دغه ډېر غلط عمل دی او دغه عمل نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې اسلامي حکم موږ له دغه اجازت نه راکوي. نو خپل ژوند د اسلامي په حکم باندې او د رسول الله په سنتو تیر کړو.